tasu.lspace پښتو سره یاست. نوري kisi.lspace.com.au/pashto څخه واورئ. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشران د امریکا او ایران د سولې د تړون په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید شو او د سیټل په لوبغالي کې د مصر او بلجیم ترمنځ لوبه مساوي شوه. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. تمه کېږي چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو یا G7 مشران بنن او سبا په غونډو کې د امریکا او ایران ترمنځ د سولې تړون په نازک ټکو بحث وکړي. اروپאי هیوادونو لا د مخه په منځني ختیځ کې د شخړې لپاره تر رسیدو ملاتړ څرګند کړی، خو یو ځل بیا ټینګار کړی چې د دوی اساسي لومړیتوب دا دی چې ایران باید د اټومي وسلې د ترلاسه کولو توان ونه لري. د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د لیدنې پر مهال ښاغلي ټرمپ ویلي چې دا تړون لا د مخه لاسلیک شوی دی، خو د جمعې په ورځ به په سویس کې د لاسلیک رسمي مراسم ترسره شي. And the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found. But it's essentially ships are starting to go out. Now on Friday it'll be completely opened. دا اندېښنې شتون لري چې په لبنان کې د اسرایل روان پوځي کمپاین کولای شي د امریکا او ایران ترمنځ د سولې تړون له خطر سره مخ کړي. د اسرایل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو وایي چې دا تړون د هغه د حکومت له مشورې پرته شوی او د اسرایل پوځ په جنوبي لبنان کې د ایران ملاتړ وسلواله ډلې حزب الله پر وړاندې خپل کمپاین ته دوام ورکړي. دا تړون چې د پاکستان په منځګړیتوب شوی د جګړې په ټولو جبهو کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسولو غوښتنه کوي. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایي وایي چې متحده ایالات بعد د اسرایل لخوا له تړون څخه د سرغړونې په صورت کې د هر ډول برید لپاره مسؤل وي. The US is committed and has a duty to honour its side of the Memorandum of Understanding. The American side is responsible for any breach of agreement by other players or US allies in the region. د پاکستان پولیسو ویلي چې په دغه هیواد کې د 9 کلنې استرالیایي ماشومې د وژنې په اړه څېړنې کوي. سیمه‌ییزو رسنیو راپور ورکړی چې پاکستان د پولیسو هغه افسر نیولای چې د وژل شوی ماشومې په وژنه تورندای. د پرت ښار یو 9 کلنه نجلۍ په پاکستان کې هغه مهال وژل شو چې پولیسو د هغې د کورنۍ پر کرایه شوی موټر ډزې وکړې، ځکه هغوی فکر کاوه چې دا موټر لغلو سره تړاو لري. راپورونه کوي چې د هغې کورنۍ لومړی د غلو لخوا لوټ شوی او وروسته د پولیسو په عملیاتو کې پرې ډزې شوې دي. د وژل شوی ماشوم پلار عادل احمد له SBS اردو سره په خبرو کې د استرالیا له حکومت څخه غوښتنه کړې چې له پاکستانی چارواکو سره اړیکه ونیسي ترڅو د هغه د لور د قضیې په اړه هر اړخیزه څېړنه وشي او عدالت تامین شي. We do not want financial help and we do not want to start any GoFundMe page or seek charity from anyone. All we want is to ensure that what happened to us is properly addressed and brought to justice. The people who shot at us, whether CCD personnel or police officers, must be held accountable so that this does not happen again and that such actions by CCD are reduced. This matter needs to be taken very seriously. له دغه غوښتنې وروسته د استرالیا لومړي وزیر انټونی البنيزي په پاکستانی چارواکو غږ کړی ترڅو د دغه وژنې په اړه څېړنه وکړي. د استرالیا فدرالي پولیس غزې ته د بشري مرستو د وړونکي کاروان د غړو لخوا د لګول شویو تورونو په اړه څېړنه کوي. د روان کال په لومړیو کې د اسرایلو دفاعي ځواکونو د سمندري کاروان څخه باندې 400 غړي ونیول چې په دې کې 11 استرالیان هم شامل و. د استرالیایي فعالینو ډلې ادعا کړې چې یو شمېر یې تختول شوی، شکنجه شوی او جنسي تیری پر شوی دی. دغه څېړنې د فدرالي پولیسو د بهرنۍ
کورنۍ چارو وزیر او فعالینو ترمنځ ل ناستې وروسته پیل شوې دي. د سمندري کاروان فعال جیما اوټول ویلي چې ل فدرالي حکومت څخه نور غوښتنې هم لري. It was a lot and it was a little over half an hour, but I would like to think that it's just the first of many. We would also like to demand a meeting with the Prime Minister and a few other key players, as we very much want this to be taken seriously. Australian citizens were kidnapped and were tortured. په منځني ختیځ کې جګړې په استرالیا کې د انفلاسیون کچه لوړه کړې ده، خو د استرالیا حکومت د امریکا او ایران ترمنځ د سولې له تړون وروسته اغیزو ته پتمه ده. تمه کېږي چې د استرالیا مرکزی بانک په د نن ورځې په غونډه کې د سود نرخ په 4.3% کې وساتي، مګر اقتصاد پوهان وړاندوینه کوي چې د سکهال په وروستیو کې بعد د سود نرخونه نور هم لوړ شي. د مالیې وزیر کیټي ګالاکر ABC نیوز ته ویلي چې د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ د سولې خبراتو پایله به د مرکزی بانک راتلونکو پریکړو باندې اغیزه ولري. Time will tell around the impact of the agreement that's been reached around the Middle East and the impact that has on the global economy. We know it's one of the factors that has led to inflation being higher than we'd like, particularly seen through petrol prices. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما ماموریت یو بل کال لپاره تمدید کړ. امنیت شورا ته په افغانستان کې د یوناما د ماموریت غځولو د پریکړې مسوده چین وړاندې کړې و. دغه مسوده د امنیت شورا د دوشنبه ورځې په غونډه کې په 15 موافق رایو سره تصویب شو. په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي لدی پریکړې د هرکلی ترڅنګ ویلي چې دغه پریکړه د یوناما د فعالیتونو د پیاوړي ملاتړ څرګندونه کوي. نوموړي په افغانستان کې د دغه ادارې او د ملګرو ملتونو د نورو اړوندو برخو د ماموریتونو پر اهمیت ټینګار کړی دی. د ون نیشن ګوند مشر پالن هانسن د یوې نوې نظر پوښتنې لمخې د استرالیا د لمړي وزیر د څوکۍ لپاره تر ټولو غوره نوماند ګڼل شوی او په لمړي ځل د استرالیا لمړي وزیر انټونی البنيزي مخکې شوی ده. د ریزولف په سیاسي نظر پوښتنه کې نږدې 2000 کسانو برخه اخیستي چې لمخې 3 سلنه ګډونوالو سناتور هانسن د خپل خوښي مشر ټاکلي، 9 سلنه یې اوسنۍ لمړي وزیر غوره کړی او 14 سلنه یې د اپوزیسیون مشر انګس ټیلر نوموړی دی. د ون نیشن ګوند سناتور بارنبي جویس له 7 شبکې سره په خبرو کې ویلي په داسې وخت کې چې سیاسي وضعیت په چټکۍ سره بدلیږي، باید د نظر پوښتنو له پایلو څخه ډېرې ژورې پایلې وانخیستل شي. دا هم یو ورزشي خبر. بلجیم د 2026 کال د فیفا نړیوال جام په خپل لومړی لوبه کې له مصر سره مساوي پایله ترلاسه کړه. دواړو لوبډلو یو په زړه پوري او سیالیزه لوبه تر سره کړه او دواړو خواو د بریا ترلاسه کولو ښه فرصت درلود. دغه لوبه د سیټل په لوبغالي کې تر سره شو، خو په پای کې خای ډیر مینوال له پایلې څخه ناهیلي شوي و. په ځانګړي توګه د بلجیم هغه پلویان چې د لوبې له پیل مخکې د خپل لوبډلې د بریا لوړې هیله لرلې. This is my first time in the World Cup, so it's going to be very excited for this show. So I'm very happy to be here, and I'm here with Belgium. Go Belgium, go Lukaku, go Doku. We're with you. په همدې حال کې سعودي عربستان د امریکا د فلوریدا ایالت د میامي ښار په هارک راک لوبغالي کې له یوراګوای سره د یو مساوي پایله په ترلاسه کولو سره اغیزناکه لوبه وکړه. عبدالله العمری د لوبې په 40 دقیقه کې د سعودي عربستان لپاره لومړی ګول ووهه، خو سعودي لوبډله تر فشار لاندې راغله او ونه توانېده چې د نړیوال جام د 2 ځله اتلې لوبډلې پر وړاندې خپل برتري وساتي. اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. په سیدنی کې لمر د تودوخې لوړه درجه 21، ملبورن کې باران د تودوخې لوړه درجه 19، پرت کې نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14، په اډلیډ کې لمر د تودوخې لوړه درجه 20، هوبارت کې بارښت د کمیدو په حال کې ده د تودوخې لوړه درجه 14، کانبرا کې ډیر لمر د تودوخې لوړه درجه 18، په نیوکاسل ښار کې لمر د تودوخې لوړه درجه 22، په برزبن کې باران د تودوخې لوړه درجه
23 په داروین کې ډیری لمر د تودوخه لوړه درجه 22 او له استرالیا څخه بهر په کابل کې لمر د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه شل په پیښور کې لمر د تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه 28 دا هم د استرالیي ډالر پر وړاندې د نور اسعارو بیه د استرالیا $1 یو امریکایي سنت یو استرالیي ډالر یو شپېته یورو سنت او 53 برېټانوي پنسه د استرالیا ډالر شپږ شپېته هندۍ کلدارو او یو سل شپږ نوي پاکستاني کلدارو سره برابرېږي د استرالیا ډالر د متحده عربي اماراتو له 2.15 درهم سره برابرېږي او د استرالیا ډالر 4.40 افغاني کېږي خبرونه هم دومره له ملتيامو مننه کوم SBS پښتو په فیسبوک کې تا کې پلی مطلب یو فاک کړئ نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ